معمار قوم دې ته وایي چې قوم ته صحیح لار وښیي، په حق خبره ورته د قربانۍ درس ورکړي، د ناجایزو د مخالفت چل ورته وښیي. دلته یو امپارټنټ خبره درته کوم، د پښتون قام سره یو چل روان دی. پښتنو ته خلک وایي ته قام پرست یې. قام پرست هغې ته وایي چې د قوم ته سجده کوي. پښتون خدای په ګرانه سجده کوي نو خلکو ته به څه وکړي؟ موږ قام پرست نه یو، موږ مسلمانان یو او قام دوسته سوچ چې څوک لري نو خپل قام سره مینه کول ګناه نه دی. خپل قام سره مینه کول ګناه دی. خپل مور، خپل خور، خپل رور، خپل عزیز دې سره مینه کول ګناه دی. دوی ورله د قام پرستۍ نوم ورکړی دی. موږ به ټیک دا قام دوستي کوو، قام پرستی نه کوو، قام دوستي کوو او ټول عمر به یې کوو، که چاته ښه ښکاري که چاته بد. زه چې په دې پښتنه خاوره اوسم او د دې وطن زه خدمت کوم، دا قام دوستي ده او دا به زه کوم. که زه د دې قام او د دې وینې د وجې د یو بل سړي حق وام نو دا ناروا دي. چې د بل چا حق وام دا ناروا دي، خو که د دې خاورې سره مینه کوم نو دا قام دوستي به موږ ټول عمر کوو. وی د ده بابک سره تصویر و، وی د دې مطلب دا دی چې دا نیشنلي دی. ما عمران خان سره یو ځل ډسکشن کوو نو په فیسبوک را باندې بلا خبرې رالې، وی دې جوړ تحریک انصاف کې شامل شو. نو ما ورته ویل که بل ورځ مې هندو سره فوټو ویسته نو هندو شوی به یم. خدای رسول ته وګورئ، په دې وړو وړو خبرو باندې خلک بدناموي. ما د چا چې څه عقیده ده هغه خدای ته پته ده او هغه انسان ته پته ده. فتوی مه لګوئ، الزامونه مه لګوئ. که د یو سړي عمران خوښ دی عمران سره به وي، او که بلې خوښ دی بلې سره به وي، خو په تصویرستو مذهبونه او پارټۍ مه جوړوئ. ډیګرۍ بوګس ډیګرۍ دي دې یونیورسټۍ کې. دې وي سی صاحب ته مې ویلي دي، دې لیګل ایډوایزر ته مې ویلي دي. مې که د چا نه یېرېږئ راځئ زه در سره ملګری یم، ټولې راوباسئ میدان ته یې کوئ. وایم که یو ایلیګل ډیګري در سره یي راوی باسه میدان ته که ولې د دې سړک نه به سړی راځي زمونږ ایلیګل ډیګری به راوباسي چې ایلیګل دي خو راوی باسه که نه. نو الزامونه په خلکو مه لګوه، او که تا په ایلیګل ډیګری یو سړی ټرمینیټ کو نو لومبی ملګری به دې زه یم. زمونږ د احتجاج مطلب د هیچا ایلیګلټي نه دي سپورټ کول. که په ما کې څه نه کسي او قانونا ما ته سزا میلاو شوه، زما اسوسییشن به زما دپاره نه ودرېږي. که چا کې څه نه کسي او هغه ته هغه سزا میلاویږي، موږ به د وایس چانسلر صاحب ملګري یو، موږ د غلطو ملګري نه یو، موږ د حقې ملګري یو. خو دا دروغ بس کې، د یونیورسټۍ توهین بس کې چې د خلکو مخکې دا قسمه پراپیګنډه کوئ. او دغه ګورنر له، دغه سیکرټري له، دغه منسټر له پکار دي چې ده ته ووایي چې ته د دې مشر یې، کني که غلطو خو راوړې به دې وې که نه، بل به څوک راځي؟ د وایس چانسلر نه علاوه به څوک راځي؟ ته وایس چانسلر یې، تا له همدا ډیوټي در کړې ده، که څه غلطي را میدان ته یې که چې ختم یې کړو. ما ورته په خپل طرف نه د مرستې یقین ورکړی دی چې زه به ملګری یم. انکوایرۍ نه کوي، زه به طور ډین په درنګو انکوایرۍ مې ورته رالیږلي دي چې کم خلک یې چاپلوسي کوي د هغې خلاف انکوایري نه کوي. زه په دې مخالف یم. ما ورته د یونیورسټۍ د ډیولپمنټ داسې پلانونه راوړي دي چې یوه روپۍ پرې نه لګي او هغه نه کوي. د دې مطلب دا دی چې د دې یونیورسټۍ سره هېڅ دلچسپي نشته. دا هغه ورځ فاروق صاحب یو خبره کړې وه د چودھری محمد علي. چودھری محمد علي د ایوب خان نه خفه شوی. ایوب خان هغه زمانه کې فیلډ مارشل و. هغه ورته اپروچونه کولو چې یاره تا به مونږ څنګه رضا کوو. هغه ورته ویې چې هغه زمانه کې خو د پلاټونو ملاټونو دا خبرې نه وې، خو کیدای شي څه د ترکۍ مرکۍ خبرې ورته کړې وې. هغه ورته ویې دغه باړهګلۍ کیمپس ماله راکړه نو زه رضا شوم. د یونیورسټۍ د باړهګلۍ کیمپس چودھری محمد علي د ایوب خان نه اخیستی و، په دې رضا شوی و. باچا هغه وي چې لښکر په خپل سوري ساتي، هغه غلامي چې ساتي ځان د لښکر په سوري، هغه غلامي چې ساتي ځان د لښکر په سوري. تاسو چې دا وختي را پاسېدی
او دلته درې څلور سپایان ودرېدل. ما د خبرو فیصله په دې وکړه څلور سپایان دا یونیورسټي نشي منې کولی. که دا خلک پاسېدو دی بیا د ادارې یا د چا په سر ستا خلاف نه در پاسي، دی به بیا په خپل سر در پاسي او دا سپایان او دا دغه به منې نه کي. خو اهمه خبره دا ده چې دا خپل قیادت چې دی د دې خبره مه پرېږدئ. دی چې درته څه وایي په هغې عمل وکئ. ډېر خلک داسې غواړي چې تاسو چالیله غوندې سر مات کئ یا یو دروازه ماته کئ او دا تحریک درله ختم کی. نو که هغې جنګ کوي تاسو به جنګ نه کوئ. دا دلته ناسته چې دا چې یو جرندهګړی جرنده نه چلی نو ټول کلی په هغه چلولی شي. دا جرنده تاسو چلوئ چې تاسو یې نه چلوئ هېڅوک هم نشي چلولی. په دې کلک ودرېږئ، دا استقامت وښیئ چې تر څو پورې دا سړی نه دی تللی مونږ به دلته ناست یو. او را روان هم چې کوم وایس چانسلر راځي که هغه په میرټ نی که هغه اهل نی هغه کې د وایس چانسلرۍ هغه ګریس او د مشرۍ هغه کوالټیز نی مونږ یې نه منو. نو هلغې به دا ادارې جوړېږي. د ادارې د جوړښت دپاره ودرېږئ او د کرسۍ عبادت چې څوک کوي هغه پرېږدئ. خو که چا کې هم غیرتي نو هغه اټومیټیکلي تاسو له راځي. خو جنګ مه کوئ، په امن باندې پاتې شئ او قیادت چې ستاسو دی. امداد بھائی ما سره بلا زمانه ملګری پاتې دی، نر دی بادر دی او د خرس نه دی. ډاکټر عزیر چې دی ډاکټر عزیر زما سټوډنټ دی، زما شاګرد دی، هغه نر دی او زه پې فخر کوم. او ډېر زیات خوشحاله شوم چې هغه کې ساینس سره سره د قیادت هم دومره کوالټیز دي. او زما یقین دی چې ملک هم خراب دی، قیادتونه هم خراب دي، هر څه خراب دي، خو دا قیادت به تاسو مایوسه کوي نه. نو تاسو په خپل قیادت باور ولرئ چې په ښه لار هم بوځي ځای ورسره. تاسو ټول پوه خلک یې، خو زما یقین دی چې ستاسو قیادت هرې قربانۍ ته تیار دی. امداد بھائی چې کومې سختې تېرې کړي دي د دې قیادت د وجې د هغې ماته پته ده. نو دا قیادت چې څه کوي زما په خیال دې سره ملګرتیا چې ده نو تاسو صحیح لارې ته بوځي او وایلنس ته جګړې ته د دې نه ځان وساتئ ځکه چې دا به ستاسو د تحریک د خاتمې ورځي. نو چرې وایلنس ته مه ځئ چې وایلنس ته اجت راشي او به درته بیا مونږ ټول ووایو چې خلک څنګه کوي. ډېره ډېره مننه. خدای مو باد لري.